ولایت یو مکتوب راکړو ریاست جمهوریت تاریخ شو هغوی په هغه باندې مکتوب راکړو ولایت دلته هغه مکتوب ورکړو چې دې خلکو ته د لیست مطابق د دوی اویزونه چک کړي چې دا قانوني دي که نه دي. هغو 3 میاشتې وکړولو. مسعود امیر د ساختمان ورشئ ورسره کښېنئ. موږ یو اویز د هیات یې وټاکه ټول یې چک کړلو، کتاب سره یې تثبیت کړلو، جدول یې راته جوړ کړو، لیستونه یې ټاپه کړه، ولایت ټاپه کړه چې دا قانوني توضیح شوي. مکتوب یې په لاس راکړو یې موږ ولایت ته. ولایت بیرته ولیکل چې دلته یوه نمره تکراري راغلی، 1 نفر 2 نفر 1 نفر نوم 2 ځای راغلی. ولایت ولیکل چې د کوم نفر نوم تکراري راغلی هغه د 1 نمرې مستحق ده، هغه د 1 نمرې مستحق ده. نورو ټولو ته په توضیح کې اصولي اجرات وکړي. دلته چې راغلو موږ باندې خدای پاک کافت را نازل کړ. رئیس د ساختمان نوی راغی له وزارت صحت عامې نه راغلی او هغه ډېر لوړ خیالات و. هغه موږ ته بیا یو پیشنهاد ولیکه ولایت ته. ما ته یې ویلې چې دا ښاروال ته ولیکم که ولایت ته مالي چې تا کوم ځای خوښ یې هلته یې ولیکه. وایي که کابل ته یې ولیکم کوم ځای چې تا خوښ ویلې که ولایت بیا چې دا پیشنهاد مطالعه کړه راځئ ته یې ولیکل چې د دې خلکو دغه ځمکه چا دپاره د هغوی ورته ولیکل. هغه مکتوب کې موجود دی چې دا د قسم آباد ملنګ جان مینې قسم آباد شهرک 643 نمرو متضررینو دپاره دغه 280 جریبه ځمکه د والي په دې حکم، د ښاروالۍ په دې حکم، د ریاست اراضۍ په دې حکم، د ریاست جمهوریت په دې حکم ټولې ورسره هغه کړه. په دې باندې دا دوی دپاره بېله شوله او پلانونه د منظورۍ دپاره مرکز ته تللي هغه راغله او دغه انتقال د ځمکې د ولایت په تایید باندې د ځمکې د ذي صلاح ادارو د اراضۍ او د وزارت د معدن د اطلاعات دغه ټول ذي صلاح ادارې چې دي د ټولو هیئتونو پکې امضا وکړه، موافقه یې وکړله. د دې په موافقه باندې اسناد لاړ انتقال
غشتي د جماعت دفاع د جماعت تاسو وویلې د نمرې 15 کاله د مخه توضیح شوي دي د وخت ښاروالۍ په دې کې اجراات کړی دی د تعرفې او ویزونه یې ایښلي دي په دې 15 کالو کې د مشکل چې نه دی حل شوی تاسو ته بهتره معلومه ده چې زما خو نن درېیم هفتې شروع دی یعنې 14 ورځې کې په دې 14 ورځو کې اختر ورځې وې چې رخصتي وې نو دوی تمه په دې 10 ورځو کې چې موږ راغلي یاستو دلته چې دا مشکل په دې 15 کالو کې حل شوی نه دی موږ نه تمه کیږي چې دا په 10 ورځو کې حل کړو البته دا تاسو پوهیږئ دا موضوع څېړل غواړي د موضوع عمق ته تلل غواړي بله موضوع دا دی چې د نمرو ویش د جلال المآب رئیس صاحب جمهور په حکم په 1993 کال کې ښاروالیو باندې منع شوی دی بند شوي دي البته دا موضوع د نوي نمرو سره فرق لري ځکه دوی توزیع او تعرفې پخوا شوي نو موږ اولې ورځې دي موږ دوی خلک باید موږ ته وخت راکړي چې موږ وکولی شو د دوسیې د ابتدا نه تر اوسه پورې چې څه اجرات پې شوي دي هغه وڅېړو ځان پې پوه کړو که چیرې قانوني مشکل پکې چې نو ښاروالۍ او د ښاروالۍ اداره د خلکو د خدمت دپاره دی همدا یې وظیفه دی او موږ غواړو چې غریب او هغه زموږ خلک چې دغه نمرې ورته توضیح شوي دي او که واقعا حقداری موږ ورته زمینه سازي کوو ما ته خو په دې موضوع چې نه دی ویل شوي دوی ادعا کوي لفظي وایي که ثبوت لري ما نن هم ورته ویلي دي ما اوله ورځ هم ورته ویلي دي چې تر کوم ورځ نه چې موږ ښاروالۍ ته راغلي یو او ښاروالۍ اداره رهبري موږ ته سپارل شوی نور په ښاروالۍ کې فساد ځای نه لري څوک فساد نشي کوی که هر څوک دی نه پیسې غوښتي مستند سند ما ته راوړي زه حاضر آماده یم چې دوی مستقیما څارنوالۍ ته معرفي کړم همچنان که څوک زموږ په رهبرۍ لاندې دلته فساد وکړي او موږ معلوم کړو د هیواد نافذه قوانینو مطابق پر سره اجرات کوو بله بله اوس دغه موضوع خو نن را برسېره شو ځکه دا خلک چې راغلي ول نن دا خبرې وکړه په دې برخه کې زه کمیټه ټاکم دا موضوع څېړم که هر څوک پکې دا موضوع حقیقت درلوده موږ څارنوالۍ ته معرفي کوو پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره